د مازیګر د مانځه ټیمو او سلیمان علیہ السلام ته اسونه پیش کړي شو نو معاینه شروع وه. د مازیګر د مانځه چې کم معمولو هغه مونځ پاتې شو او دی د اسونو په معاینه کې مشغولو. اوس د مازیګر د مونځ نفل هم کیدی شي، نفل هم کیدی شي چې دی نفل کول. نو دا نفل مونځ ته نه پاتې شو، د اسونو په معاینه کې نفل مونځ پاتې شو. سلیمان علیہ السلام خفه شو چې دې وخت کې خو به ما مونځ کوو او د اسونو په کتو رانه هغه مونځ پاتې شو. او ممکنه ده چې دا د مازیګر مونځ فرض و او دا فرض مونځ د اسونو د معاینې په وجه پاتې شو. نو سلیمان علیہ السلام خفه شو چې دا خو نشو ما نه مونځ پاتې شو، فرضو که نفلو خو د مونځ معمولو او مونځ پاتې شو. نو سلیمان علیہ السلام غمجن شو او دا اسونه ما ته واپس راولې. نو دغه اسونه ټول ذبح کړل، حلال کړل. نو دې کې سوال دا پیدا کیږي چې دا اسونه خو د خدای یو انعام و. نو دا اسونه ولې حلال کړل، ټول مال یې ضایع کړ؟ دا خو د پیغمبر د شان سره مناسب نه ده. د دې جواب دا دی چې دا اسونه د سلیمان علیہ السلام خپل ذاتی اسونه وو، د حکومت او د بیت المال نو، ذاتی اسونه وو، ملکیت وو. او د سلیمان علیہ السلام په شریعت کې څنګه چې د غوا، میخې، ګډې، چیلې قربانی جایز وه، دقه شانتې د اسونو قربانی هم جایز وه. د خپل مالو او حلالې که او په قوم یې وخوړل. نو ضایع کړي نه دي بلکې د الله په نوم یې قرباني کړي دي. دا یو تفسیر دی چې دا اسونه پیش کړي شو خو د مازیګر مونځ ته نه پاتې شو. نو دی خفه شو چې ما نه عبادت پاتې شو او دی په ځان یو جرمانه ولګوله چې د دې په مال په وجه باندې ما نه مونځ پاتې شو، دا مال د خدای په نوم باندې ورکوم. نو دا قسم جرمانه په ځان لګول جائز دی. پیغمبر علیہ السلام هم یو ځل مونځ کو، نو ابو جهم یو صحابی دی، ابو جهم د شام نه یو صادر راوړو، ډېر خشته او پیغمبر علیہ السلام ته هغه صادر ورکو. نو په هغې کې پیغمبر علیہ السلام مونځ وکړ، نو هغه صادر باندې ښکلی نقش و، نقش و نگار نښې وې پې. چې مونځ شو نو عایشې بیبي ته صادر واپس کو، وی دا صادر زه بیا نه پسروم ځکه دې کې دا ښکلی نقش و، نو په مانځه کې زما توجه بدله شوه. دغه صادر یې بیا په سر نه که، دی ځان له یو قسم جرمانه مقرره کړله. نو مونځ یې وکړه، هغې نه وروسته نور بیا پرېوته. دا دویم تفسیر پکې دی. او داسې یو واقعه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سره اوب شوې وه. پیغمبر علیہ السلام ستړی آرام یې کو، نو مازیګر نه وروسته د علي رضی اللہ تعالی عنہ په پتون مبارک باندې سر مبارک یې لګولی و. او علي رضی اللہ تعالی عنہ دا ونه وی چې ما د مازیګر مونځ نه دی کړی. د پیغمبر علیہ السلام د آرام په وجه باندې غږ یې نه کو چې پیغمبر علیہ السلام سر مبارک پورته کو، نو نور ډوبېدو ته ور قریب شوی و. نو علي رضی اللہ تعالی عنہ داسې لږ فکرمند وی ولې وی مازیګر مونځ مې نه کړ، نور دغه دی پرېوته. وی الہ العالمین انور واپس راولې تر څو چې علي رضی اللہ تعالی عنہ مونځ نه کړی هغې پورې دا نور مه ډوبوه. وی نور د مغرب نه واپس راغی او هغې پورې ولاړو چې علي رضی اللہ تعالی عنہ ځان تیار کو، مونځ یې وکړ، سلام یې وګرځېد، دعا وکړو، بس نور واپس لاړه. نور یې ورته واپس کړو.
واقع معراج کې داسې او خبره تیره شوې ده چې د معراج واقعو شلو په سبا باندې پیغمبر علیہ السلام خلقو ته الوی بیت المقدس ته تللی ما د بیت المقدس نه اسمانونو ته تللی ما د اسمانونو نه برم تللی ما نو خلقو ته په لاره دي څه لیدلي دي د بیت المقدس هغه حالات یې وي په لاره یو قافله را روانه او مکې ته به 3 ورځې پس راورسېږي چهارشنبې په ورځ به رارسي چهارشنبې ورځ مازدیګر شو او لا قافله رونه رسي اوښانو په هغې باندې غله او بورې پې پرتې وي پیغمبر علیه السلام کتل او خلک هم ګوري راګوري چې اوس به ګورو چې قافله را رسو که نه لیټ شوله پیغمبر علیه السلام سره فکر شو اسې نن ورپروز او قافله لږه لیټ راورسېږي دا خلک به راته بیا دروغجن وي سوال وکړه اله العالمین انور تر هغې پورې ودرې تر څو چې قافله نی را رسېدلې ناګهان انور ولاړو چې قافله هم په هغه شان راورسېده په کوم شان چې پیغمبر علیه السلام فرمایلو مکې ته داخله شوله خلکو ولیده د هغې نه پس نور پرېوته نو دغه وخت کې هم نور الله ودرولی حتی توارت بالحجاب تر دې چې نور په پردو کې ډوب شو ردوها علیا واپس کې ما ته د انور نو الله ورته نور واپس کو یا غړو بلی تفسیر باندې را اسونه واپس شو فتفق مسحا بالسوق والاعناق فشورو کپلی اسونه باندې مسحا چې مسکوله بالسوق په پندو باندې والاعناق په گردنونو باندې رومانی تفسیر باندې لا اسونه په گردن وهلی نو حلال کړل او بیا ول د خپې کټ کړی دي او یو تفسیر پکې دا و چې نه حلال کړی نه دي بیا په مینه لاس وهلې مسحا بالسوق دا اسونو په خپو هم لاس والې او په گردن هم د مینه لاس والې حلال کړی نه دي رومانی تفسیر راجح دی د دویم ده وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا دے کہ سلیمان علیہ السلام یو بل امتحان ذکر کی سلیمان علیہ السلام یو ځل ویل چې غنی بیبیانی دی او دې نه با الله بچے پیدا کی هر یو له بچي ورکه هغه مجاهدی جهاد بکئی خدای سره ان شاء الله ویل ته ایر شو چې ان شاء الله او نوې نه د یوې بیبي نم څه بچی پیدا نشو ټول هم داسې پاتې شو او صرف د یوې بیبي څو نیمګړی غوندې شی پیدا شو ناقص بچی پیدا شو بس اسی یو تنه غوندې وه سلیمان علیہ السلام پوښتنه چې ما ان شاء الله ندی ویلې نو بس بیا الله ته رجوع کړو معافي وغوښته چې ما ان شاء الله ولې ندی ویلې هر کار چې کینو مخکې ان شاء الله وایا ولقد فتنا سلیمان پتاقیق سره من آزمائش و امتحان کړی سلیمان علیہ السلام باندې والقینا علی کرسی جسدا من ورغرزولی علی کرسیه د پکورسو د پتخ باندې جسدا یو بدن خادمان راغلل او یو بدن روړ یو جسد ناقص ویواله دا بچی دی تاوی چې د هری بی بچی به یو غبه مجاهدی کم دی هغه حسن پیدا نشي او داره مړ بدن دی واخلا ثم اناب به الله طرف ته رجوع کړل ما فی غسلا قال رب اغفر لي ورب بخن راتوكي وهب لي ملكا ما تداس حكومة وبعد شاهداكي
لا ينبغي لأحد من بعدي چې زمانه رسل بل چا لپاره مناسب نه پروردگار داسې حکومت او اقتدار راکړي چې زمانه رسل بل چا له ورنکي انك انت الوهاب بشک انت وربخون کی نو ترات داس حکومت راو بخا عظیم الشان سلطنت اللہ نے غستو حکومت و اقتدار سلیمان علیہ السلام غسته دی او پیغمبر علیہ السلام هم حکومت و اقتدار غسته دی دکه د حکومت د زور نه بغیر قوم سمیږي نه نو چې لاس کې د طاقت راغی او اسلامی احکام په یو قوم باندې نافذ کې نو ډېر په اسانه باندې نافذ کیږي او که لاس کې د طاقت او اقتدار نی ټول را سبق زو توسط په عمل نه کوي نو حکومت او اقتدار د الله د قانون نافذ کولو دپاره د الله نه وغواړه دا ښه خبره ده د سلیمان علیه السلام د الله نه حکومت غوښتی دی او الله حکومت ورکړو او د الله قانون نافذ کړو